مننه درڅخه کوم چې د روژې د دغې وروستۍ لړۍ په دغې سپېڅلي پړاو کې تاسو راغلی او د پښتو ژبې احساس اړ کړئ تر څو موږ سره د دغې ورځې په نمانځغونډه کې برخوال شئ. یو ځل بیا هم ډېره زیاته مننه له ټولو څخه. لکه څرنګه چې درنو ګډونوالو تاسو ته معلومات شوي د پښتو ورځ چې د مۍ په 9 او د غبرګولي په 8 د څه وخت راهیسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي او سږ کال هم له نیکه مرغه موږ وتوانېدو چې د افغانستان سترو زونونو او ولایتونو سره سره په پلازمینه کابل کې هم دغه ورځ رسما ونمانځو. ګوندې ستاسو په ذهن کې دغه پوښتنه وي چې دغه ورځ ولې نمانځل کیږي. لازم د دغې ورځې د لنډې پیژندنې ته پښتو ورځ هر کال په نیول شوې پښتونخوا، افغانستان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه لمانځي. د پښتو ورځ نیټه ده د لمریز کال د غبرګولي 8 چې د عیسوي کال د مۍ 9 سره سمون خوري. دغه نیټه په 4 کالو کې یو ځل د غبرګولي له 9 سره سمون خوري. نو هر 4 کاله پس پښتو ورځ د غبرګولي په 9 راځي او په عیسوي کال هر کال د مۍ په 9 وي.